اے پیغمبره الله وی یو سړی دی په الله ایمان ساتي، یو سړی دی په پیغمبر ایمان ساتي، یو سړی دی په آخرت ایمان ساتي، کیدی نشي الله وی چې د محبت د هغه چا سره وکړي چې څوک دشمني کوي د الله سره او د الله د پیغمبر سره. نن سبا خو خیر محبتونه ټول د پیسو دپاره دي، څه دپاره دي؟ په بچو کې کم بچې ډېر خوښي چې چا سره پیسه ډېرې، او د بچو هم هغه پلار ډېر خوښي چې پیسې ورسره ډېري، دوی له جایدادونه ګټلي او حالات یې برابري نه، بس بیا الله باباجي په ژوند کې الله برکتونه واچي. د دین د لاسه محبتونه نه دي، صرف ټول دنیا ده. تر دې چې د پلار او د زوی رشته هم نن سبا هغه د دنیا د لاسه قایمه شوې ده. او ورور خو پرېږده، نو چې کوم ورور په وروڼو کې غریب وي اکثر یې څوک تپوس هم نه کوي، اګر که دیندار یې په دیندارۍ وله وایي څه کوو؟ وایي زمونږ د دیندارۍ سره څه کار، دا سره خو یې ریال هم نه یو تش پاڼې ګرځي. او چې مالدار یي نو که دا ورور چې مالي حالت یې ښیي، که دا ورور مونځ نه کوي څه نقصان شته؟ نه. که دا ورور فلمونه ګوري څه خبره ده؟ نه. که دا ورور ګیره خرئ څه ګټه خبره ده؟ نه. که دا ورور ډمتوب کوي، که زنا کوي، که شراب څکي، که هر څه کوي، خو خیر دی وایي. خیر دی په دې چې هلته څه تنخواهي مضبوطه ده، پیسې ورسره دي، جایداد یې دی. نو الحمدلله زمونږ رشتې او مینه محبتونه هغه د څه د لاسه دي؟ د دین د لاسه دي. که زمونږ ورور دی، کم پلار دی، کم زوی دی، که ملګری دی، دا هغه چا سره هم لګي چې الله سره لګي. چې الله سره نه لګي والله که ورسره زمونږ لګي، او که دا راته ډېر نږدې وي خو زمونږ ورسره نه لګي.